یوه سخته مبارزه خو پایلې هم تر ډېره بریالۍ ښکاري. په نن سبا کې د خوست د صرافانو لاین د خلکو ګڼې ګوڼې یو له تر ټولو ډک ځای جوړ شوی دی. دلته خلک پاکستانی کلدارې په افغانیو اړوي څو پرې خپلې سوداوې واخلي. که څه هم په یاد ولایت کې پر افغانیو د توکو رانیونه بېسارې شمیرل کیږي خو له ستونزو هم خالي نه ده. هغه دا چې د خلکو ناڅاپي ورماتېدنې صرافۍ د وړو پیسو له کمښت سره مخ کړي دي. اساسي ستونزه په دې کې ده چې وړې افغانۍ کم بوتي خلک د دې مشکلات سره مخامخ دي. صرافان او نور دکانداران چې وړې افغانۍ نه لري نو دا څه خاص مشکل نشته. الحمدلله پروسه 90% په کمې بیې سره ونه دو او باقي به دا کې ټول خصمشتي په دې کې همکاري وکړي. دا موږ ملي پروسه ده. خو چارواکي بیا د یاد ستونزو د له منځه وړو ټټر ډبوي. مطیع الله احمدزی چې د یاد ولایت مقام د دفتر رئیس دی له خپل یوه موظف شوي ټیم سره د ورځې ډېری برخه د ښار د نرخونو کنټرول او د ستونزو په راټولولو کې تیروي. د کوچنیو پیسو په مورد باندې هم موږ جدي یو. خپل والي صاحب د مرکزی اداراتو سره غږېدلی ده. نن به خوست ولایت ته راسي هغه کومې چې دلته موجود وي هغه خلاصې شوي. دکاندارانو ولسونو وړي دي ولې نورې افغانۍ به نن راورسیږي. وړې افغانۍ ټولو دکاندارانو ته به ورسیږي. انشاءالله دغه مشکل او دغه ستونزه به نن فاینل شي او خلاصه به شي. که څه هم د غوڅ اکثریت توکو نرخنامې ټاکل شوي دي خو په ځینو ځایونو کې لا هم د خلکو شکایتونه هم شتون لري. دکاندار ته چې ورشه په افغانۍ باندې سامان ګرون در کوي. صاروف ته چې کله پیسې وره بیا افغانۍ ګرونه در کوي. مهرباني ده وشي چې دولت ته دغه مخنیوي وکړي چې افغانۍ په صحیح ریټ باندې ور کوي او دکاندارون سامان چې د عوامو ته په صحیح ریټ سره ور کوي. بلخو د دغه ولایت والی محمد حلیم فدایی چې د خپل ټولنیزو پاڼو غوڅ اکثریت لیکنې د افغانیو رایجولو ته ځانګړي کړي دي په یو پوسټ کې ویلي دي چې که څوک ولیدل شو چې په نرخونو کې بې عدالتي وکړه خلک دې له 107 شمارې سره په اړیکه کې شي. د افغانیو د کارونې په برخه کې تر دې وړاندې هم ګامونه اخیستل شوي دي خو داسې ښکاري چې په خوست کې به دا لومړی ځل وي چې په دومره لوی اکثریت کې راکړه ورکړه په افغانیو ترسره کیږي. اوس څه چې اړین بلل کیږي هغه ده چې پیدا کیدونکو ستونزو ته پر وخت ځواب وویل شي او د مبارزه دوامداره وساتل شي. نو په دې صورت کې ښایي یوه دایمي بریا حتمي شي. سیف الله ظاهر انعکاس رادیو تلویزیون خوست.